دغه بعضې د برادران خاندي، برادرانو بیا راسئ دلته یو څه علمي خبرې واورئ. یا الله بندګانو ټول عمر یې ځانونه در باندې وهلي دي، ماتمونه یې در باندې کړي دي، یا الله عذابونه در باندې رانازل دي. دلته راسئ یوه لحظه د علمي خبرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې دي د الله بندګانو. ښه راځو دې ځای ته. د امام حسن علیه السلام په اولاده کې به راځي، که د امام حسین علیه السلام په اولاده کې راځي د موږ سترګې دي. مهدي یو وارې خدا یاد وساتئ. دا د دوی کتاب د ما تاسو ته ښکاره کړل چې نوی کتاب به راوړي، نوې قضا به راوړي، د یهودو په شریعت به د دوی مهدي عمل کوي. د موږ مهدي دا به په قرآن عمل کوي. له ځانه یوه خبره اجازت ورته نشته، ځکه مهدي ته به الله په یوه شپه کې دومره علم ورکړي، دومره علم هغه به چا ته ضرورت نه لري چې د یوې مسئلې پوښتنه وکړي. بالکل قاري صاحب. هغه به د چا مقلد نه وي، هغه به په قرآن او په حدیث باندې عمل کوونکی وي، ځکه هغه ته الله جل وعلا رسول الله وایي چې الله به ده ته علم او خلافات او حکمات او حکومت ټول په یوه شپه کې ورکړي انشاءالله. نو مهدي علیه السلام به نه نوې خبره راوړي، نه به په دین کې زیاتوالی راوړي، او نه دین زیاتوالی ته ضرورت لري. که خدای مه کړه لکه د شیعه و عقیده سي ده، دوی وایي دا مهدي به راځي دین به پوره کوي، یا العیاذ بالله دا په رسول الله تهمت لګوي چې رسول الله دا دین نیمګړی پرې کړی، خیانت دی الله په دین کې کړی ده، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. دا دوی چې کله وایي د خپل عوامو چې مهدي به راسي کتاب به راوړي دا به دا او دا، یعنې دې مطلب دا دی چې نبي علیه السلام دا دین نیمګړی پرې کړی ده، العیاذ بالله. او د الله دا وعده چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي، په دې آیت باندې دوی باور نشته. بالکل قاري مهدي علیه السلام هیڅ شی نه په دین کې زیاتوالی روانه ده ورته. مهدي نه د مهدي نه بهترین خلق راغلي دي، په زرګونو بهترین انسانان له مهدي نه راغلي دي. هغو دا دین اجازت نه ده ورکړې چې خبره په دین کې له ځانه زیاته کړي، په دین کې یو حکم زیات کړي، یوه خبره پکې زیاته کړي وغیره وغیره. دا دین پوره سوی هیڅ شي دی به فقط د ده کار څه شي د وظیفه څه شي ده، دی به د مسلمان ورته رسېدلي دي. د الله په ذات قسم چې د یوه سوال جواب نه ده راغلی په دې 2 کلونو کې. بالکل قاري صاحب همداسې ټولو اغاګانو ته چیلنج ده، په ویډیو کې د دې جواب راکړي که مناظرې میدان ته او دلته مخامخ نسي راتللی. چیلنج ده درته د دې سوال وایي اورئ. تاسو وایئ چې 1200 کاله کېږي مهدي ژوندی ده، په غیبة الکبرا کې ده، وایي که نه وایي؟ بالکل وایي قاري صاحب. حسن الله صاحب دا در سره نوټ کړه، بیا یې اغاګانو ته هغه صاحبانو ته در سره ولېږه ورته د دې جواب وکړي. لاندې خو ټول ناست است، اغاګان مو هم ناست دي. دوی وایي 1200 کاله کم و زیات زموږ مهدي په غیبة الکبرا کې ده، ژوندی ده او پټ ده. او پټ ولې ده؟ په بحار الانوار کې روایت ده چې هغه له مرګه ډارېږي، هغه د خدای دپاره نه ده پټ. د دوی کتاب بحار الانوار، په خدای قسم بحار الانوار همداد حواله در سره ولیکئ چې بیا مې هېرېږي. زر یې در سره ولیکئ. بحار الانوار 52 جلد 98 صفحه. يخاف واومى بيده الى بطنه يعني القتل. بحار الانوار 52 جلد 98 صفحه. بالکل قاري صاحب. واوره حسن الله صاحب ورسه 1200 کاله کېږي دی ژوندی ده. مسله مې واوره، بیا سوال واورئ، بیا یې جواب وکړي. په دې 1200 کاله کې د تاسو همدغه مهدي علیه السلام کوم د دین خدمت کړی ده؟ راویې ښیه. نه ده کړی؟ واوره. د ما دا سوال ته متوجه سي، ښه راته متوجه سي. کړی ده د دین خدمت، د رسول الله د دین د شریعت خدمت یې کړی؟ راویې ښیه. نه ده کړی؟ واوره. الله په قرآن کې وایي، په دې قرآن زه خبره در سره کوم، د الله په کتاب ثقل الاکبر باندې. تاسو خو د ثقلینو خبره کوي، ثقل الاکبر کې درته ښیم. الله وایي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الله وایي ما چې څه شی نازله کړي دي، د ما د دین سي یوه مسأله، یو حکم چا پټ کړل، فأولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله وایي چا چې د دین یوه مسأله پټه کړه،
چا چې د دین یو حکم پټ کړل په ده باندې د الله لعنت ده، د ملایکو لعنت ده، د انسانانو لعنت ده او د پیریانانو لعنت ده، د لعنت کوونکو لعنت ده. په 1200 کاله کې دغه مهدي علیه السلام کوم د دین یوه مسأله بیانه کړې ده؟ الله اکبر. آیا رب جل وعلا لعنت ورباندې ویلی که نه ده ویلی؟ ځکه رب خو په قرآن کې وایي چې څوک ان الذين يكتمون هغه کسان چې پټوي ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، د ما د قرآن او د دین او د شریعت یوه مسأله چې څوک پټوي په دغه انسان لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، اولئک په دغه کسانو باندې چې دا څوک د دین مسائل پټوي، یا الله لعنت ده، د رسول الله لعنت ده، د انسانانو د ملایکو د پیریانانو د ټولو لعنت ده ورباندې. آیا د تاسو مهدي چې تاسو یې چې 1200 کاله کېږي ژوندی ده کومه مسأله د دین بیان کړې ده؟ یوه مسأله د دین راوښیسته. دلته رب وایي که د یوه مسأله پټه کړه د ما لعنت ده در باندې، نو ده خو ټول قرآن ورسره وړی پټ کړی دی، د تاسو کتابونه وایي. بالکل قاری صاحب همداسې. د دې سوال جواب ته زه درته انتظار یم. مړو ژوندو ته چې لس لوی نښې به در باندې راځي، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب. دغه خسف پیغمبر علیه السلام د قیامت په لوی نخو کې اوله نخه له مهدي علیه السلام نه وروسته دا له عیسی علیه السلام نه مخکې ده، دا له دجال نه مخکې ده. له مهدي علیه السلام اوس په دغه ځای کې یو څو خبرې درته وکړم. مهدي علیه السلام د پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم لأولادين ده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. پیغمبر عليه الصلاة والسلام دغه مهدي په روایاتو کې د ده دا روایتونه د تواتر ځکه په داسې شیانو کې چې هغه له عقایدو سره تړاو نه لري، د اسلام له هغه ضرورياتو سره تړاو نه لري، نو د هغه دپاره یو روایت هم کافي وي، دوه روایت هم کافي وي، لیکن د مهدي علیه السلام په اړه باندې د تواتر مرحلې ته رسېدلي دي روایتونه. د څه شي؟ د تواتر مرحلې ته رسېدلي، او حالا کې یو روایت هم د موږ دپاره کافي ده، دوه روایت هم کافي دي. ځکه د ما مخکې درته ویل چې د دې مسایلې له عقایدو سره کوم تړاو نشته. مهدي علیه السلام به د فاطمة الزهرا رضی عنها په اولاد کې راځي، او بیا به د امام حسن علیه السلام په اولاد کې راځي. دا نقطه ډیره مهمه ده، دا زده کړئ دی پوهه سي ورباندې. الله اکبر. په بعضې روایاتو کې د حسین علیه السلام هم راغلي دي، خو هغه راجحه خبره او د علماو سي دغه خبرې ته زیاته توجه ده، هغه دا ده چې د امام حسن علیه السلام په اولاد کې به راځي. بالکل قاری. مهدي محمد المهدي ابن عبد الله واضحه نظر راغلي په روایاتو کې واضحه، دا خو د علماو خبرې دي چې د حسن علیه السلام په اولاده کې راځي او د حسین علیه السلام په اولاده کې بعضې علما، لیکن داسې نه دي راغلي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من ولد فاطمه، يعني داسې نه دي ویلي من ولد الحسین، يعني من ولد الحسن. پیغمبر علیه السلام ویل دي من ولد فاطمه، د فاطمه رضی الله عنها په اولاد کې به راځي. اوس د فاطمه رضی الله عنها اولاد خو حسن علیه السلام هم ده، حسین علیه السلام هم ده، حتی د موږ د بعضې کتابونو کې د عباس رضی الله عنه په اولاده کې به راځي. د عباس رضی الله عنه اولاد هم اهل بیت ده، نه هغه هم اهل بیت ده. اوس
د حسن علیه السلام په اولاده کې به ولې راځي؟ ګوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. دا دی الله وعده ده. یو کار چې دی الله دی رضا دی پاره پرېښودل، دی الله دی خوشحالي دی پاره دی پرېښودل، الله به دی هغه ښه بدله درکوي تا ته په دنیا کې او په آخرت کې. بشک. اوس راځي امام حسن علیه السلام ولې سید ده؟ ولې پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ان ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين الفئتين من المسلمين. دمو دا ډیر خلق به امام حسن علیه السلام سید ده. ولې سید ده؟ دا نه ورته معلومیږي. ولې سید ده درته معلومیږي؟ ولې سردار؟ سید څه معنی؟ یعنی سردار، مشر، د عزت والا انسان. د پیغمبر علیه السلام دا ولې ورته ویلي؟ د دې سبب دا ده چې دی به د دوه مسلمانانو د لویو لویو ډلو په منځ کې به روغه جوړه کوي. د دغې روغې جوړې په خاطر باندې دته د سردار لقب رسول الله ورکړی. بالکل قاری صاحب. خبره باندې پوهېږي را سره مسلمانانو ویښ یاست که بیده یاست؟ جزاک الله. ډېرو مؤمنانو دې در سره ورسوي. الله بارک الله فیکم. اله العالمین مو د مهدي علیه السلام زمانه موږ تاسو ته رانصیب کړي. که نصیب نه سو اله العالمین مو د امام علي و د حسن و د حسین رضوان الله علیهم، د ابو بکر و د عمر په دې علي رضي الله عنه شهید سول، نو د معاویه رضی الله عنه یو طرف ته لښکر ده، بل طرف ته د علي رضی الله عنه لښکر ده. یو ډله هغه ده، یو ډله دا ده. امام حسن علیه السلام د علي رضی الله عنه پر ځای باندې هغو خلقو خلیفه دي ځان جوړ کړ. د شپږو میاشتو په تېرېدو سره حسن، امام حسن د جنت د ځوانانو سردار، د رسول الله بچی، د علي رضی الله عنه بچی، د فاطمه الزهرا د زړه ټوټه حسن علیه السلام ورضی الله عنه راولاړ سول. د مسلمانانو دغه اختلاف ته او وینو تویولو ته یې د پای ټکی کېښودل. راولاړ سول خلافت یې چا ته ورکړل؟ معاویه رضی الله عنه ته. د الله وعده اوس درته یادوم چې دا مهدي به ولې د امام حسن علیه السلام په اولاده کې راځي. حکمت څه شی ده؟ امام حسن علیه السلام له څه شي نه تېر سول معاویه رضی الله شی به یې راځي چې د ټولې اسلامي نړۍ خلافت به الله هغه ته ورکوي. دا د الله د رسول الله هغه د حدیث وعده ده چې الله به بدله ورکوي. نعره تکبیر. الله أكبر ولله الحمد. په هیڅ ورځ کې په نسو راس په دې نقطه باندې بالکل قاری صاحب پوه شوم.